اشرف غني بیا څه وکړل؟ تازه د آبادۍ او خوشحالۍ خبر څه دی؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. د هرات او ایران ترمنځ د ریل لارې یعنې ریل پټلۍ څلورمې برخې قرارداد لاسلیک شو. د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پټلۍ د څلورمې برخې د لومړي پیز د جوړولو او ډیزاین قرارداد له یوې قزاقستانۍ کمپنۍ سره لاسلیک شو. د ایران د خاپ او هرات ښار ترمنځ د ریل پټلۍ د ډیزاین او جوړولو قرارداد نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولسمشر په حضور کې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې له قزاقي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. له قرارداد سره سم به دا ریل لار چې د افغانستان هرات ولایت له ایران، ترکیې او همداراز سمندر سره نښلوي په 14 میاشتو کې بشپړه شي. د دغې ریل پټلۍ لومړۍ دوې برخې بشپړې شوې دي چې لومړۍ برخې 76 کیلومتره او دوهمه برخې 62 کیلومتره دی. تر غوریان ولسوالۍ پورې د دې پروژې لګښت ایران په غاړه اخیستی دی. پاتې 43 کیلومتره ریل پټلۍ چې له زندهجان ولسوالۍ څخه تیریږي له غوریان ولسوالۍ څخه تر رباط پایان پورې غځیږي او لګښت یې د افغانستان حکومت ورکوي. له افغانستان سره په دې پروژه کې ایټالیا هیواد مرسته کوي. وروسته به 20 کیلومتره نور هم د هرات تر صنعتي ښارګوټي او هوایي ډګر پورې وغځول شي. د افغانستان د ترانسپورټ وزیر یما یاري وایي چې د دې ریل پټلۍ په وسیله به په 5 کلونو کې 6 میلیونه او 15 لکه ټنه مال ولېږدول شي او له دې درکه به د افغانستان دولت د کال 64 میلیون ډالره عاید ترلاسه کړي. د افغانستان د آبادۍ او خوشحالۍ لپاره یو ښه زیری دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو درسره لایک یې کړئ او نور ملګرو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم د افغانستان له دې خوشحالۍ او خوشبختۍ له زیري څخه خبردار شي. مننه.